جابر رضی الله عنه وایي چې د دې نه پس ما سپي او خنزیر ته هم کنځله نه ده کړې. حدیث کې راغلي په روایت د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مجلس کې ناست و ویلي چې اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. څلور صفات دي، څلور خصلتونه دي چې دا په چا کې دا خالص منافق دی. نن به څلور صفات وګورو په ځان کې چې آیا دا من کې شته که نه. که چېرته دا من کې ګوره من خالص منافقان یو. دا نه زما فتوا ده نه د بل ملا فتوا ده، دا د امام الانبیا د محمد رسول الله فتوا ده. څلور صفات دي دا نن وګورئ په ځان کې که دا په من کې نو بیا د ایمان دعوې نه دي کول پکار. من خالص منافقان یو اذ اؤتمن اخانا منافق نه خدا کله چې امانت کې خدلې شي په دې کې دا خیانت کوي. نن به وګورو چې منګه په څومره امانتونو کې خیانت کوو چې د بل مسلمان مال وینو هغه ته د ځان مال وي. چیرې دا خاصم کار دی وشو. کله چې په امانت کې چا خیانت کوو دا منافق دی. دویم نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دویم صفت د منافق دا دی اذا حدث كذب. کله چې منافق خبرې کوي دروغ وایي. دا صفت به ځان کې وګورو چې من کله خبرې کوو نو څومره دروغ وایو یا کله گپ شپ لګو څومره دروغ پکې ویو. دروغ چې څوک وایي دا د منافق نښه ده. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم ویلي واذا خاصم فجر. منافق سړي چې کله جنگي نو په جنگ کې دا کنځلې کوي. دا د منافق نښه ده. د دې وجه نه جابر رضی الله عنه وایي وی ورځ ما کنځله وکړله او ما رسول الله نه ولیدلی. رسول الله ولاړو وی نبی صلی الله علیه وسلم راته ویلي چې جابره لا تسبن احد. د دې نه پس ګوره چا ته کنځله ونه کړې ځکه کنځل د سړي ایمان خرابوي. جابر رضی الله عنه وایي چې د دې نه پس ما سپي او خنزیر ته هم کنځله نه ده کړې. دریم صفت د منافق دا شته چې کله جنګ کوي نو کنځل کوي. څلورم صفت د منافق دا دی واذا عاهد غدر. کله چې د یو چا سره لوز وکړي د چا سره یوه ژبه وکړي بیا په هغې کې دا خیانت کوي هغه لوز ماتوي. دا د منافق صفات دي. یو دا د امانت کې خیانت، دویم خبرو کې دروغ، دریم چې کله جنګي په هغې کنځل کول، څلورم لوز ماتول. دا څلور صفات چې چا کی دا خالص منافق دی. رسول الله فرمایي چې کان منافقا خالصا. دا خالص منافق دی. بیا د ایمان دعوه نه کوي. پکار ده چې موږ د دې صفاتو نه ځان وساتو. او رسول الله فرمایي چې په چا کې د دین یو خصلت موجود دی دا نور پکې نه وي نو په دې کې به د منافقت یو خصلت وي. دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی. بل روایت کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله زه به څنګه منافق معلوم کړم چې دا منافق دی او که مؤمن. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي منافق نښې هغه دا دي په امانت کې چې چا خیانت کوي دا منافق دی. دویم چې کله خبرې کوي په خبرو کې دروغ ویل او دریم وعده خلافي کول. دا درې صفات د منافق دي. پکار ده چې دا صفتونه د دې نه موږ ځان وساتو ځکه شیطان دا خواري کوي چې انسان په دې صفاتو کې واقع کړي. دا دروغ پې ووایي، دا کنځل پې وکړي، وعده خلافي پې وکړي، امانت کې پې خیانت وکړي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا غټ غټ ګناهونه دي او د منافقت نښې دي. دا د دې وجه نه امام اوزاعي رحمه الله دا وایي ما د بلال ابن سعد نه اورېدلي دي چې هغه ماته ویلي چې لا تكن وليا لله في العلانيه وعدوه في السر. وای داسې مه کېږه چې ښکاره د الله رب العالمین یو دوست د ځان نه جوړ کړي چې یاره زه خو په ضد د زمانې یم او په پټه کې د الله رب العالمین یو غټ دشمن یې. داسې مه کېږه بلکې په ښکاره باندې هم د الله دوست ځان جوړ کړه او په پټه باندې هم د الله رب العالمین دوست جوړ کړه. ځکه چې یو سړی په ښکاره باندې د الله دوست یو په پټه کې دا د الله رب العالمین دشمني دا سړی منافقي.